بسم الله الرحمن الرحیم. د رمضان المبارک د مسائلو په سلسله کې نن هغه مسائل په کومو صورتو کې چې روزه ماتیږي فاسدیږي صرف یوه قضا سته کفاره ورباندې نسته. د هغو کې یوه ده چې سړی په خوله باندې اوبه ګرځوي یو څه اوبه ځینې تېرې سوې بې اختیاره، یا په پزه باندې اوبه ګرځولې بې اختیاره یو څه اوبه ځینې تېرې سوې، یا د یو سړي دا ګمان و چې اوس لا سهار سوی نه دی د پیشلمي وختي خوراک و څښاک یې کاوی چې راووتې ویې کتل اذانونه وختي لا سوي دي، د سهار وخت وختي لا داخل سوی دی، د سهار په وخت کې خوراک څښاک کړی دی. یا یو سړی بل چا دشمن یا یو کافر په خوراک کولو باندې د روزې په حالت کې مجبوره کی چې که چیرې خوراک و روژه دې نه وخوړله نو وژنم دی، د مرګ خطره یا د ډیرو وهلو دا خطرای چې یو عضو اندام ور فلج کی او لاسونه او پښې ور ماتي، زیات تکلیف رسی په دې ټولو صورتو کې. یا دغه رقم یو سړی په یره باندې خوراک څښاک کاوي، یا یو سړی احتلام سو د روژې په حالت کې د دا خیال سو چې روزه مې ماته سوله، یا په یره باندې خوراک وکړي دا خیال سو چې روزه مې ماته سوله، بیا مزید په کسته باندې خوراک پسې وکړي چې اسې مې روزه ماته ده. په دې ټولو صورتو کې روزه فاسده سوه، صرف یوه روزه قضا سته، کفاره نسته. دغه تره یو سړی دی حقنه یې وکړله، حقنه معنا د غټو بولو په ځای کې دوایي داخله کړله، یا په پزه کې دوایي واچول هغه ستونې ته او نس ته ورسېدله، یا په غوږ کې دوایي یا یو تیل واچول چې هغه ستونې ته ورسېدل چې هغه بیا نس ته یا دماغ ته ورسېدل. په دې ټولو صورتو کې روژه ماته سوله، صرف د یوې روزې قضا ده، کفاره نسته. دغه رنګه یو داسې شی انسان وخواړي چې هغه عموما د انسان خوراک نه په ښه زړه انسان نه خوري، لکه مثلا یو سړي خاورې وخوړې، شګې وخوړلې، لوټې وخوړلې، یا دغه رقم پنبه یې وخوړل، کاغذ یې وچ کاغذ یې وخواړي تیر کی، یا پلاستیک تیر کی، یا د باران څاڅکي ته خوله نیولې او هغه څاڅکي تیر کړل، یا ژلۍ تر ستوني تیر سول، یا خپله خوله یا اوښکې د اوښکو څاڅکي هغه په خوله کې راوڅڅېدلې او تیرې کړلې. په دې ټولو صورتو کې صرف د یوې روژې قضا ده، کفاره نسته. دغه تره یو سړي د الله مې دې وساتي د حیوان سره بدفعلي وکړله، یا د خپلې بیبي سره د سبیلینو سما سوا، یعنی د غټو او تشو بولو سما سوا، په نور بدن کې ځان فارغه کې انزال سو، منی او اوبه یې ووتلې. یا دغه رقم الله مې دې وساتي یو سړي د روزې په حالت کې مشتزني وکړه، خپله منی یې په خپل لاس باندې وایستله. په دې ټولو صورتو کې د یوې روژې قضا سته، کفاره ورباندې نسته. دغه رنګه یو سړي د شپې پیشلمۍ وکړي، د روژې نیت یې و چې سبا به روزه نسم، مګر سهار پر سفر باندې اچانک روان سو، سفر له ولاړی، بیا د سفر په دوران کې د ایزیواله څه مخکې خپله روزه ماته کړله، په دې باندې صرف یوه قضا ده، کفاره نسته. دغه تره یو سړي خپل مقعد د تش بول د غټو بولو په ځای کې یو شی داخله کوي، که چیرې هغه شی ټوله نه و داخله، یو سر د باندې یو سر خپل د غټو بولو په ځای کې دننه کوي، په کچیرې وچ ولو په هغه باندې تیل دوایي یا اوبه ور باندې نه وي، بیا خو روزه نه ماتیږي. مګر کچیرې هغه شی ټوله په خپل مقعد کې د غټو بولو په ځای کې دننه کوي، اگر چې وچ وي بیا روزه ماتیږي. دغه رنګه یو سړي نود شی په خپل غټو بولو په ځای کې دننه کوي، یا نوده ګوته وله، یا پر ګوته باندې یو کریم و ملهم لګولی و، هغه په خپل مقعد د غټو بولو په ځای کې دننه که، هغه ګوته ټوله دننه ولاړه او د هغه سره چې دی نودوالی دننه ولاړی، د انسان مقعد ته ورسېدی، یا دا تیل و دا مرهم هلته ورسېدل، د غټو بولو یو د باندې ځای دی، یو د غټو بولو دننه بل دغه تره هغه د هغه دننه مقعد ته چې ورسېدی، په دې صورت کې روژه ماتیږي، صرف قضا سته، کفاره یې نسته. یعنی یوه روزه به قضا راوړي، دغه روزه به برته راګرځي، کفاره 14 روزې ورباندې نسته. نارینه که چیرې د تشو بولو د وړو بولو په ځای کې یو کترې یا دوایي واچوله،
په دې سره روزه نه ماتیږي. بلا ضرورت کول نه دي پکار، البته که ضرورت وي، مګر زنانې که چیرې د خپل تشو بولو په ځای کې یو دوایي یا یو کتري یو ډراپ یو شی واچوي، اگر چې هغه مثانې ته ورسیږي یا نه ورسیږي د زنانې روزه ماتیږي، د دې روزې به بیا قضا راګرځي. دغه تره یو ځینې خلک د بواسیر ناروغي لري. د بواسیر ناروغي په صورت کې که دوه قسمه هغه دي، یو د انسان د غټو بولو د باندې حصه ده، یو د دې د باندې د ننه هلته غټه سره کلمه چې ورته ویل کیږي، وچ کلمه ورته ویل کیږي، هغه ده. که چیرې دا د باندې د بواسیرو چې کم زخمونه یي پر دا د باندې د غټو بولو پر ځای باندې پر دا د باندې پر خوله باندې پر دې باندې یو نو لاس تیر کی استنجا وي یا پر دې باندې یو کریم وي یا ملهم یو دوایي واچي، په دې سره روزه نه ماتیږي. لیکن د دې د باندې خولې څخه د ننه چې هغه وچ کلمه ورته ویل کیږي، سره کلمه ورته ویل کیږي، هغه د ننه کلمه لره که چیرې دوایي ورسوله دونه یا ګوته وردننه که په ګوته دننه ملهم لړلی یا ملهم یو بل کریم یو شی وردننه کل چې هغه دننه وچ کلمې ته دننه سرې کلمې ته ورسېدل، بیا روزه ماتیږي. په دې صورت کې هم د یوې روزې قضا ده، کفاره نشته.